محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ژوند د هرې شعبې تعلیم خپلو امتیانو ته ورکړی اصول یې ورښودلي دي چې ته به دا ژوند په دې معاشره کې په دې شعبه کې په دا رقم باندې کوې. د همسایګانو سره د ژوند تیرولو اصول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته ښودلي دي. د هغه سلوک د هغه ښه طریقه دا ټوله بیان کړې ده. امام بخاری رحمه الله په ادب المفرد کې یو روایت نقل کړی دی چې صحابه کرامو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه د یوې میرمنې متعلق پوښتنه وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یوه زنانه ډیر زیات په عبادت باندې مصروفه یې مشغوله یي، نفل کوي، ذکر اذکار کوي، تلاوت کوي، درود شریف وایي، بس ټول شغل یې همدا وي. نو ستاسو خیال د دې ښځې په باره کې څه دی؟ د دې به انجام څه وي؟ دا به جنتي وي که نه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه بیا پوښتنه کوي چې د دې میرمنې د دې ښځې د همسایګانو سره د ګاونډیانو سره ژوند څنګه دی، سلوک یې څنګه دی، د هغې سره تعلقات څنګه دي؟ صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې وایي چې د ګاونډیانو سره د همسایګانو سره د خپلو اقرباو سره سلوک ښه نه دی، ګزاره یې ښه نه ده. ګاونډیان یا همسایګان ورنه خوشحاله نه دي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا زنانه دا ښځه به دوژخ ته ځي، دا به جهنم ته ځي، ولې چې دې د حقوق العباد مراعات نه دی کړی، دې د همسایګانو حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نو کم انسان چې د بل حق تر پښو لاندې کوي هغه ځای خو بیا جهنم دی. نو ګورئ دا یو اصل سو د ژوند تیرولو. بیا د یوې بلې ښځې متعلق هم پوښتنه ورنه وشو. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې هغه زنانه فرضل لمونځ کوي، واجب کوي، سنت کوي، لیکن ذکر اذکار، تلاوات، نفلی عبادت دا ډیر نه کوي، د دې به څه انجام وي؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د همسایګانو سره د ګاونډیانو سره تعلقات څنګه دي، سلوک یې څنګه دی؟ صحابه کرام ورته وایي چې ګاونډیان ورنه خوشحاله دي، د هغې سره تعلقات ښه دي. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دغه ښځه به جنت ته ځي، دا میرمن به جنتي وي، ځکه دې د حقوق العباد مراعات کړی دي. همسایګان چې کم حق لري، اقربا چې کم حق لري، دې د هغه مراعات کړی دی چې څوک دغه حق پر ځای کوي د هغه ځای بیا جنت دی. نو دغه زنانه به بیا جنت ته ځي. دا نفلي عبادات داسې دي که یې ته وکړې ثواب درته میلاویږي، که یې نه وکړې ګناه نشته. د قیامت په ورځ تا نه دا سوال نه کیږي چې تا نفلي عبادات ذکر اذکار کول که نه، لیکن حقوق العباد داسې شی دی چې د قیامت په ورځ د دې تپوس تا نه کیږي، د دې پوښتنه ستا نه کیږي. د هغه وروسته بیا د جنت او د دوژخ فیصله کیږي. نو باید د حقوق العباد ډیر مراعات وسي، که هغه د اقرباو وي، که هغه د همسایګانو وي، که هغه د عامو مسلمانانو وي، د هغه خیال باید ډیر وساتل سي.